سلامونه ساله دي ما غوښتل چې دغه څه موده مخکې د موږ سل نه زیات همکارانو خپل ژوند په قاچاقي لارو کې وبایلم په هغې باندې وغږېږو سره نو زه خپله اوس اروپا کې یم او کولی شم چې خپله تجربه سره شریکه کړم. نو اول خو هغه مالي اړخ که وګورو تقریبا 10,000 9,000 ډالر په دوی باندې لګېږي چې دوی دلته راسي او بیا په لاره کې داسې سختې ګالي چې مړه کېږي پکې ژوند له لاسه ورکوي. نو که دلته راوم رسېږي دوی باندې تقریبا 3-4 کاله لګېږي چې دوی بیا پیسې وګټي او هغه پیسې بیا دوی خپل کور ته ولېږي فامیل ته چې هغې ښه ژوند وکړي. او باقي دلته که د ژوند باره کې وګورې نو دلته ژوند ډېر په منډه روان وي ځکه یو قسم ډېر زیات جنجالونو کې انسان ګیر سي د حکومتي مسایلو کې ګیر سي مهاجرتي مسایلو کې ګیر سي او ورسره پکې د کار هم باید وکړي او ورسره باید خپل ژوند هم جوړ کړي او خپله کورنۍ هم خوشحاله وساتي. نو دا داسې کله هغوی دلته راسي نوې ژبه زده کول کلچر شوق لیدل ژور خفګان ته تلل ځکه فامیل نه لري نو دا ټول هغه شیان دي چې انسان یې دلته هغه کوي او تقریبا هغه وخت یې که وګورې وخت نو 3-4 کاله په دوی باندې لګېږي چې دوی ګټه مټه شروع کړي. نو هغه 3-4 کاله که دوی او هغه پیسې 10,000 یا 9,000 ډالر دوی کال ته په خپل ځان باندې په خپله پانګونه په خپل ګروت باندې لګولې وای یو سکیل زده کړی وای یو کاروبار کې هغه پیسه بنده کړې وای نو خامخا به یې څه ناسمې وه ورنه لیدلې وه هغه صحیح د وطن کې حالات بد دي او زه خپله چې دلته ناست یم دا شی باید تبلیغ نه کړم خو د ما خپله دلته زه تعلیم کوم او دا داسې د ما کوم مطلب دلته خپله تجربه وسوه نو ژوند دلته د افغانستان یا د پېښور په نسبت څه ډېر سخت ده او خدای دې بس دا داسې یو قسم لاره وضاحت موږ او تاسو ته ذهن کې راکړي چې څنګه هلته خپل ژوند جوړ کړو څنګه دلته راسو دلته سړی راسي په صحیح لاره راسه په تعلیم باندې راسه په تیاره کې راسه دلته کوز سه په عزت باندې راسه او خدای دې مطلب چې چا وس نه رسېږي هغې ته خدای وس ورکړي چې درس وایي په درس له لارې نورې علاوه ډېر لارې دي کانفرنسونو کې څوک چې پوهنتون کې مهاجرتي مطلب د موږ کزن چې د اوس را روان د کاناډا ته به لاړ سي نو لارې ډېرې دي او دا داسې خدای دې تاسو ته هم ښه هغه پیدا کړي لارې پیدا کړي چې په هغې باندې راسي او خپل ژوند جوړ کړي. خو مطلب خپل وطن اصلي وطن افغانستان ده نو هغه خپل ذهن کې یاد ساتئ. باقي دا شیونه په دې نه ارزي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي نو لطفا خپل ځوانان چې په داسې پوټنشل لري چې هغوی نه ښه انجینران ساینسدانان ډاکټران اقتصاددانان جوړېدلی سي هغه داسې مه ورکوئ. صحیح د سختې ورځې دي خو دا سختې ورځې تېرېږي دلته ښې ورځې نشته مقصد اسانه ورځې دلته نشته دي.